شاګردان چې سرچپي دي دا د کام سترګې دي، دا د کام لیمه دي، راتلونکي وخت زموږ د ځوانانو دی او دغه مشران د دې کام ته یو سوچ او فکر د دې ځای نه تاسو خدای دې وکړي چې زموږ او ستاسو ته چرته هغه له په خپله ژبه کې خبرې نه وایي نو پوه شي چې دا د دې قوم ډي ان اے خو به کېدای شي آر ان اے ډي ان اے خو به د خپل قوم وي په قومونو کې چې دی نو خپل هغه بیا له پېژندلو ورغلی ټول ژبه په چرته تاسو نه ډېر څه واورم چې موږ لپاره به ګټور وي. مورنۍ ژبه باندې تعلیم وکړي نسبت دې ته چې په بله ژبه تعلیم کوي په مورنۍ ژبه. هلته وزیر داخله د وخت او ګورنر د ټول افغانستان په مختلفو وختو کې هغه د ټولو اداري قوت تر څنګ په کندهار کې ادبي انجمن جوړ کړي. افغانانو دیني سبب نه دا غي په وجه دا و چې هغه خلک خپل ژبې نه خپل کلچر نه لري یا به هغوی په احساس کبترۍ کې بره پښتونخوا بولو که دا بولو زمونږ ډېره
اکیډمیشنز او مونږه د پښتو په اهمیت خبره کوو دا ډېره عجیبه سړي باندې لګي سیل یو 15 ورځې پس ماته فون وکړ او چې فون یې وکړ نو ماته یې ویل چې ستا وړاندیزونه مونږ 18 ترمیم په ډرافټ کې شامل یو خدا خبره ده چې په دور کې په ترتیب لپاره د دولت د خبرې غوښتنې حاصل موکل سے دوی طرف آگے کی نصاب تیار شوی دی کار کوم دی دا کې امپلیمنټ سرکاري او روزګار دې دي لکه زموږ پښتو جرنل چې کله پبلش کېږي نو پکار دا ده چې دا ټولې آرټیکلې دا هغه ډیټابیس په پر باندې هغه چې کومه ګیله کړې وه هغه پوره شوې ده چې پښتو له هغه شان لیکره پرته ده ما په عقیده باندې د محمد ګل خان مومن ارواح هم موجوده ده هېرول بې کمالي ده او هغه احساس هغه قام ته شوی دی دا خبره هم یوه اروا ما ته د باچا خان هم درته ښکاري چې ډېره خوشحاله ده او هغه په دې باندې خوشحاله ده چې هغه ویلي چې چا ژبه خپله وبېږله هغه خپل شناخت وبېږله هغه خپل تاریخ وبېږله او هغه خپل حس وبېږله پای کې چاینیز شته هغه کمپلسري دی لکه زه نه پوهېږم موږ په ټولو کې اکثر خلک وایي چې غلطه وي نشته کوي خلک د غلطي وکړي نشته کوي او د هغې نه زده کول باید چې ریاست نوره زده کول د ژبې په بنیاد پاکستان مات شوی د مورنۍ ژبې په بنیاد پاکستان مات شوی دا نن چې مورنۍ ژبه کېږي دا د هغو بنګالیانو شهیدانو ضد د ژبې په بنیاد باید چې ریاست نوره زده کول د ژبې په بنیاد پاکستان مات شوی د مورنۍ ژبې په بنیاد پاکستان مات شوی دا نن چې مورنۍ ژبه کېږي دا د هغو بنګالیانو شهیدانو ضد د ژبې په بنیاد نو اول वाला मुसलमानी په پښتو ژبې خدمت کا د اسلام ډېر دښمن هغه تاسو په پښتو پیړو چې موږ هر ورځ پښتو اخبار ګورو زه جنگ کتلای شم زه مشي کتلای شم زه آج کتلای شم زه هیواد باندې نشم کتلای
زه وحدت ولې نشم کتلی او دوه اخبارونه دي ما ته یې پته نشته چې اوس بند شوي دي که څه خبرونه یو اخبار و هغه لا کې چې شاید سر یې خوړلی دغسې